ان شاء الله. حمزه غزي سلامونه او مینه درنه ټولو ته الله تعالی دې وکړي چې ټول ورته روغ او جوړ وای. نوروز صاحب زه یوه پوښتنه کوم، پوښتنه مې په دې ډول دغه هم د تا د کومکونو په مورد چې ته بار بار دغه یادوي چې زه په افغانستان کې دومره خلکو ته پیسې ورکوم، دومره ته نغدي ورکوم، دومره څونه مې جوړ کړي، عام مې جوړ کړي. زه همدې په مورد زه تا نه یوه پوښتنه کوم، بیا زه درنه کوزېږم. پوښتنه مې په دې ډول دی، دغه کومکونه چې تاسو خلکو سره یې کوئ، دغه کومکونه تاسو ته دلته خلکو درکړي پیسې، ما درکړي، بل درکړي چې دا لاړ شه د افغانستان د خلکو سره دا کومک وکړه؟ او بل خصوص ته راغلی په همدغو پیسو باندې تا دلته په خپل د اوس په کوم هېواد کې چې اوسېږي په همدغه هېواد کې تا تجارت په شروع کړی په همدې پیسو باندې، لوکس موټر ته لري، لوکس گاډی ته لري، همدغسې په افغانستان کې د مومن صاحب لوکس گاډی دای لري، لوکس موټر دای، هغه کور دای لري، کارمندانو ته مشونه همدغو پیسو نه ورکول کېږي. آیا دغو پیسو نه غلط استفاده د اسلام څخه غلط استفاده نه دی؟ آیا د افغانانو د نوم څخه غلط استفاده نه دی چې تاسو کړي دلته پیسې ټولې کړي، خپل تجارت په شروع کړی دی، هلته خلکو سره ته کومکونه کوئ او بیا خلکو نه دا ورړوي چې زه دومره کومک کوم، زه دومره دا کوم؟ دا خو تا شخصي پیسې نه دي، دا خو د خلکو پیسې دي. آیا د دې پوښتنه به تا نه دغه ولس دا خلکو چې دلته کومک کړی دی دا به تا نه د ورځې په نوروز صاحب د ده جواب ښه ورکړه. نه نوروز جګران مبین صاحب مننه تونه. زه غواړم چې نوروز صاحب نه دغه اشرف غني دا پیسې له کومه زه به دا پوښتنه جواب کوم. زه دا وایم دغه مبین صاحب، زه دغه وایم د تا د پیسې کومه نه کړه چې دومره د غواګانو فورمونه یو شی بل شی تا پیدا کړي، ته خو یوازې همدغسې راغلی وي هېواد ته راکوز شوی وي، ورو څخه راکوز شوی، دا پیسې تا کومه نه کړې؟ زه به د ورور جواب ورکړم. کوم جنرال صاحب انټرنیټ زه کوزېږم، نوروز صاحب محترم، زه کوزېږم.